اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو د روغ صحت په هیله مو یم. دوستانو 15 سبق دی. دا نن سبق چې دی ډیر مهم سبق دی. مهم په دې دی چې موږ ټینسو ته داخليږو. د ټینسو د داخليدو څخه د مخه باید موږ ورب وپیژنو چې ورب کم حالاتونه لري. ورب خو تاسو پیژندل دي چې پیل ته ویل کیږي، کار ته ویل کیږي. دوستانو پیل چې دی پیل څلور حالات لري. څلور حالات لکه فرست فارم، سیکنډ فارم، تھرد فارم، فورت فارم. دغه څلور حالات لري. فرست فارم ته بیس فارم هم ویل کیږي او سیکنډ فارم ته فاست فارم هم ویل کیږي او تھرد فارم ته فاست پارټیسیپل هم ویل کیږي او فورت فارم ته آی ان جی فارم هم ویل کیږي. آی ان جی فارم یا پریزنٹ پارټیسیپل هم ویل کیږي. دغه حالاتونه دا کم چې مې درته یاد کا لکه فرست فارم، سیکنډ فارم، تھرد فارم، فورت فارم. دغه څلور حالاتونه د فعل چې دي دا په ذهن کې پرو لري. دوستانو د فعل اول حالات یعنی د ورب اول حالات فرست فارم دا چې دی دا لکه ټاک، واک، واش، گو، ایټ. دغه اوس اول حالت دی. اول حالت چې تاسو زده کې اول حالت به لفظ زده کې. څلورم حالت خالی آی ان جی پسې ولګو. آی ان جی بس په دغه اول حالت پسې یعنی په دا فرست فارم پسې خالی آی ان جی ولګو. دا په خپل څلورم فارم په خپل جین جوړ شو. څلورم فارم ستاسو داس ګوره اوس واک دی. آی ان جی پسې ولګو. واکینګ، ټاک، ټاکینګ، گو، گوینګ، ایټ، ایټینګ. بس دا څلورم فارم ستاسو داس. دا په ذهن کې یاد وساته. پاتې سو دوه حالات لکه سیکنډ فارم، تھرد فارم. دا دوه حالات چې پاتې سو د دې پیژندل ډیر اسانه دي. ګوره اول حالت ته ای ډي ور ولګو. ای ډي وس ټاک دی، ای ډي پسې ولګو. ای ډي دا پسې ولګو. ټاکډ. واک دی، واکډ. واش دی، واشډ. دغه پسې ولګو. دا خپل سیکنډ او تھرد فارم جن جوړ شو. په خپل جن جوړ شو. ګوره یو خبره یاد ساته. دا فعل چې دی دا دوه حالات لري، دوه قسمه دي. دوه قسمونه چې دي یو ریګولر دی، یو ایریګولر دی. ریګولر هغه دی چې قانوني یعنی منظم هغه وي. ګوره که قانوني او منظم ولو اول حالت ته ای ډي ولګوه. دا دویم او دریم حالت په خپل جن جوړ شو. اول حالت ته ای ډي دغه لفظ ولګوه. لکه اوس ټاک ټاکډ سو، واک واکډ سو، واش واشډ سو. دغه حالات چې دي دا هم دریم حالت سو هم دویم حالت سو. دا کم فعل دی؟ دا ریګولر فعل دی. او دویم چې ایریګولر دی. ایریګولر بیا هغه فعل دی، هغه ورب دی چې هغه غیر منظم دی. غیر منظم یعنی بې قانونه دی. هغه الفاظ به یادې. هغه دپاره قانون نشته، هغه دپاره به الفاظ یادې. الفاظ خو به خامخا موږ یادو. الفاظ خو ضروري دي خو انګلیسي وایو. د انګلیسي دپاره به یو لفظ موږ زده کوو چې راسه، ولاړسه، واخه، وخوره، وچشه. دا کارونه به ته خپله زده کوې. دا الفاظ به زده کوې. نو دلته چې ته زده کوې په ریګولر او ایریګولر کې په دې کې فرق وکړه. ریګولر هغه دی چې منظم قانوني دی. اول لفظ دې زده کوي چې تا ټاک زده کوي. دویم په خپله ای ډي پسې ولګوه ستاسو داسو. ټاکډ. دریم هم دغه دی ټاکډ. څلورم یې آی ان جي پسې ولګوه. ټاکینګ. بس دا ستاسو داسو. د اول حالت او څلورم حالت خپله اسانه سو. دا دوه حالتونه بیا دا رقم دي. ګوره که چیرې ریګولر ولو هغه ای ډي پسې زیاتېږي یعنی منظم و، قانوني و. او که ایریګولر و هغه بیا ای ډي نه پسې زیاتېږي. هغه بیا الفاظ راغلي دي. هغه الفاظ بیا دي. هغه یو څه الفاظ دي، ډېر الفاظ نه دي، یو اندازه قدر الفاظ دي. هغه به بیا یادوو که خیر و. اوس حالتو ته ګوره. د ریګولر ده واک، واکډ، واکډ، واکینګ، ټاک، ټاکډ، ټاکډ، ټاکینګ. ګوره دا هرې ورته ګوره. واک اول فارم، واکډ دویم فارم، واکډ دریم فارم، واکینګ څلورم فارم، واش اول فارم، واشډ دویم فارم، واشډ دریم فارم، واشینګ څلورم فارم. واشینګ پرېمنځلو ته ویل کېږي. واش. دا ریګولر الفاظ دي. دا بیا زه یو پروګرام درته ښیم. د هغه څه به بیا تاسې ورب راواړوئ. خالي وربز چې مې راواړوي هغه مکمل حالتونه درته ښیي. ایریګولر بیا لکه گو. گو اول حالت یعنی فرست فارم دی. سیکنډ فارم یې چی راځي؟ وینټ، وینټ. او تھرد فارم یې چی راځي؟ ګون، ګون. دا تھرد فارم. څلورم فارم خو ستاسې زده و. فورت فارم خو ستاسې زده سولو. په اوله پلا ما در وښوی چې اول حالت ته خالي آی ان جي ور لګوه. آی ان جي ور ولګوه یعنی ګوینګ، ګوینګ. دا څلورم حالت سو. سپیک. و سپیک اول حالت دی. سپیک هم خبرو کول ته ویل کېږي. ټاک خبرو کول ته ویل کېږي. سپیک هم خبرو کول ته ویل کېږي. دویم حالت یې سپوک. دریم حالت یې سپوکن. څلورم حالت یې یعنی څلورم آی ان جي فارم.
هغه چې خالي آی ان جی پسې ولګو. سپیکینګ دا څلورم حالت شو. څلورم حالت یې سپیکینګ آی ان جی پسې ولګو. څلورم فارم ستاسې فل زده سو یعنی صرف آی ان جی او هغه حالات مې زده سو چې ریګولر دي هغه ای ډي پسې زیاتوه او هغه حالات مې زده سو چې ایریګولر دي د ایریګولر دپاره به الفاظ زده کوو. اوس راځم د دغه څلورو قسمو د ورب دپاره د څلورو حالاتو دپاره زه تاسې ته ټینسونه درښیم یعنی چې کم حالات په کم ټینس کې استعمالیږي. دوستانو فرست فارم چې دی په دوو ټینسو کې استعمالیږي په دوو کې لکه سیمپل پریزنټ ټینس سیمپل فیوچر ټینس په دې دوو ټینسو کې چې دی هغه فرست فارم استعمالیږي دا د دې پیل دی صحیح شو. او دویم فارم چې دی یعنی سیکنډ فارم دا په یوه ټینس کې استعمالیږي لکه سیمپل فاست ټینس په سیمپل فاست ټینس کې دا استعمالیږي یعنی فاست خو ستاسو باید د تیرې زمانې ته ویل کېدل. او تھرډ فارم چې دی دا په درو ټینسو کې استعمالیږي لکه فاست پرفیکټ ټینس پریزنټ پرفیکټ ټینس فیوچر پرفیکټ ټینس په دا درو ټینسو کې تھرډ فارم استعمالیږي. دا خبره په یاد ساتئ. او څلورم فارم چې دی دا ټول په شپږ کانټینیوس ټینسو کې استعمالیږي چې هغه شپږ کانټینیوس ټینسونه وه ستاسې به په یاد وي هغه لکه فاست کانټینیوس ټینس فاست پرفیکټ کانټینیوس ټینس پریزنټ کانټینیوس ټینس پریزنټ پرفیکټ کانټینیوس ټینس فیوچر کانټینیوس ټینس فیوچر پرفیکټ کانټینیوس ټینس. په دغه شپږو ټینسو کې بیا آی ان جي فارم یعنی دا څلورم فورت فارم چې دی دا په دغه شپږو ټینسو کې استعمالیږي. آی ان جي فارم دغه څلورم فارم دا په دغه شپږو ټینسو کې یعنی کانټینیوس ټینسو کې دا استعمالیږي. په دې به مې سر خلاص شوی وي. راتلونکي سبق کې به ستاسو دپاره بیا هېڅ مشکل نه وي. راتلونکي سبق به دونه درته اسانه چې زه درته وایم چې کانټینیوس ټینس دی تاسو ته به ور معلوم چې دا ور دی د ټولو کانټینیوس ټینسو چې شپږ ټینسه کانټینیوس دي شپږ ټینسه کانټینیوس ټینسونه دي شپږ دغه شپږ کانټینیوس ټینسونه چې دي د دې ټولو دپاره دغه فورت فارم ورب دی. فورت فارم ورب د شپږ کانټینیوس ټینسو دپاره دی. په هر کانټینیوس ټینس کې کم ورب استعمالیږي چې آی ان جي پکښې وي هغه ورب لکه اوس ګو دی ګوینګ به کې استعمالی په کانټینیوس ټینس کې ایټ دی ایټینګ به استعمالی ټاک دی ټاکینګ به استعمالی واک دی واکینګ به استعمالی واش دی واشینګ به استعمالی. ګوره دا څلورم فارم ورب دا په چا کې استعمالی په کانټینیوس ټینس کې به استعمالی. دا شپږ ټینسونه چې دي دا په آی ان جي باندې دي یعنی دا شپږ کانټینیوس ټینسونه او هغه دوه ټینسونه چې دي چې هغه د فرست فارم دي چې هغه سیمپل پریزنټ ټینس دی سیمپل فیوچر ټینس دی دا دوه دي. او دویم فارم والا چې دی هغه سیمپل فاست ټینس دی او د دریم فارم والا چې دی هغه درې ټینس کې راځي هغه فاست پرفیکټ ټینس پریزنټ پرفیکټ ټینس فیوچر پرفیکټ ټینس په دغه ټینسو کې راځي. فاست معنا تیر زمانه پریزنټ دا اوس حال زمانه فیوچر راتلونکي زمانه. تاسې پر تیرو ټولو سبقانو باندې راوګرځېږئ ځکه راتلونکي سبق چې دی چې هغه زه صرف تاسې ته وایم چې دا شی ولګوه ستی به په خپله سر په خلاص زه به یې لفظ درته یاد کړم چې پلانی شی ولګوه مثال زه درته ورب ولګوه زه درته ټوبې ولګوه زه درته سابجکټ ولګوه چې داسې مې چې دا لفظ درته یاد کړي تاسې ته به معلوم بس هغه به یې هغه به پر هغه ځای باندې لیکئ دا به مې اسانه سر په خلاص او ډېر مشکل به نه درته بالکل ستاسې اوس د دې مخ په ایسته ټینسونه به هم درته اسانه اوس صرف زموږ څه لفظونه یادېدل غواړي د دې مخ په ایسته به موږ ته ګرانتیا په سبقانو کې نه وي. خوشحاله او قدرمن اوسئ دوستانو. ویډیو ته سره شیروئ لایک ورکوئ په دا ویډیو شیرېدو باندې هېڅ پیسې نه راځي دا لایک ورکولو باندې هېڅ پیسې نه راځي. که چیرې د چا یو غوښتنه وله کمنټ کې راته لیکئ زه کمنټونه وایم د یوه سبقه څخه در بل سبقه پورې کمنټونه ټول زه وایم. که چیرې د جواب ضرورت و هغه ته جواب خامخا ورکوم که د جواب ضرورت یو دی وي یو سړی وایي سلام د سلام وروسته زه څه ورته وایم یو سړی وي لایک یې ورکړی د دې زه څه ورته وایم یو سړی وایي ته چیرې اوسېږې دا نه چې دی د ده ضروري پوښتنه وي او دغه پوښتنه جواب ضروري وي زه خامخا جواب ورکوم. خوشحاله او قدرمن اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.